د هرات ښاروالي د پراختیایي بودیجې څخه د 4 پراختیایي پروژو عملي کار پیل کیږي په شمول د کانکریټ اچولو، کانالونو جوړول او د سړکونو پخول. دا پروژې به په 3مه، 11مه، 12مه او 14مه ناحیو کې د 18 میلیون افغانیو په ټولیز لګښت پلي شي. 650 متر آسفالت جاده، 500 متر کانکریت ریزی جاده و همچنان 1200 متر معمار کانال‌های آبرو و کانال‌های جدید در انموز ساحات بوده که ارزش کلی پروژه هر 4 پروژه ما 18 میلیون افغانی بوده که از بودجه انکشافی اداره ښاروالي هرات پرداخت میشه. د دې پروژو د پلي کولو موده 3 میاشتې ده چې د ځایي اوسیدونکو لپاره عملی معیارونه او اړینې اسانتیاوې برابر کړي. تقریبا به طول همین 3 سال جز گرد و خاک و دیگه از دست همین خاک ما خیلی اذیت شده و ما جناب شاروال صاحب و آمر صاحب نیه 12 سپاسگزاری میکنیم که غم از این مردم خوردن و امروز شاهد افتتاح از این پروژه هستیم. این محترم میره دولختا مارکور کرده. خیلی هم خوشحالم از امارت اسلامی راضیم. خدا اونا رو پیروز کنه، موفق داشته باشه. بسیار کار نیکه. په ورته وخت کې د پلي کوونکو شرکتونو چارواکي هم ډاډ ورکوي چې پروژې به په ټاکل شوی وخت کې په کیفیت سره پلي کیږي. بالغ بر 10.5 میلیون افغانی ارزش هذیه است و به طول 650 متر به عرضهای متفاوت از 10 متر تا 13 متر عرض هزینه و دو طرف از جویچه داره و شمال پلچک ها هزینه که به شکل PCC و RCC و از کنکریت مسلح شده جور میشه. این پروژه کانال PCC کانال سرباز مربوط ناحیه 13 که به هزینه و بودجه ښاروالي هرات ساخته میشه. این پروژه به طول 700 متر دو طرفه که 1400 متر میشه. د یادونې وړ ده چې د 2 لوی پراختیایي پروژو څخه تر اوسه پورې په 15 پروژو کار پیل شوی دی او د هرات ښاروالي د چارواکو په وینا 12 د تیر کال څخه لیږدونکي دي.